طالبانو خپل سرحدي ځواکونو ته د ملا ډزلي د مریدانو رنګ لباس انتخاب کړی دا چې د جنرال موبین ترڅنګ نورو طالب پلویانو څه غبرګونونه ښودلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د سرحدي ځواکونو او همدارنګه ګمرکاتو ساتونکو ته نوی لباس مشخص کړی چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ شوي او د پوښتنې په ډول وایي طالبان ولې هر څه کې د پاکستانیانو مشابهت کوي. خلک وایي طالبان د پخوانیو پوځیانو سره د کینې له امله د سرحدي ځواکونو پخوانی لباس له منځه وړي. که د پخوانیو پوځیانو لباس ته په ښه نظر نه ګورئ نو دا پوځ ملي امنیت او بدریقې ته ولې د پخوانیو پوځیانو لباس اغوندي. جنرال موبین ورته لیکلي مکمل د ملا فضلو لښکر دی، یوازې برګې ډنډې یې نشته. زه یې په رنګ نه په ډیزاین حیران یم چې اوس خیاط غلط شوی که یې دغه شی فرمایش ورکړی. د هارون نصیب په نوم یو بل طالب لیکلي د ریشي خو دا رقم نه وي، افغاني لباس کالي هم دا رقم نه وي، خدانو اوس څه شی شول، د خدای ته وګورئ یو سم یونیفرم جوړ کړئ. دا بیچارهګان خو ولاکه د زیړې قطعې د مولانا فضل الرحمن سره تفکیک شي. د حمزه په نوم یو بل طالب لیکلي په خدای سړی مایوسه شي له دې کارونو څخه اخر ولې کوم ځای وګنډو. پوهنتون ته به وایي 3 ورځې ښځې ځي او 3 ورځې به نارینه. نو کور کې راته جنجال جوړ دی، وایي تاسو خو طالبان یاست، اوس په کور کې هم عدالت مراعات کړئ. دا ښکلي ځوانان وګوره او دا زیړ کالي. طالب پلوی راز محمد شیرزاد لیکلي دا زموږ ښکلو سرحدي ځوانانو نه یې د ملا ډیزل هغه لښکریان جوړ کړي دي. د خدای خاطر وکړئ لږ د نړیوالو سره د ځان برابرولو کوشش وکړئ. دا نو اوس د سرحدي ځواکونو کوم ډول یونیفرم شو. طالب مشرانو هر چا چې دا مشوره ورکړې وي ښه یې نه دي کړي. هر کار به شریعت او اسلام پورې نه تړو. ملګرو دغه مشرانو ته سوال وکړئ چې دغه یونیفرم ډیر بدرنګه، بې سلیقې، بې نظمه او بې خونده دی.